نن به انشاءالله د لوط علیہ السلام مبارک مختصر خبره کوو. د لوط علیہ السلام تذکرہ په قران کریم کې. لوط علیہ السلام دا غنوم دی لوط ابن هاران ابن آزر، او آزر چې د ابراهیم علیہ السلام پلار دی. نو د پلار چې د لوط علیہ السلام هاران د ابراهیم علیہ السلام ورور دی. د ابراهیم علیہ السلام څه شو؟ ورور شو. لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام ورور دی. نو څومره اوچت انسان ورور دی. اترې چې د ابراهیم علیہ السلام بیر تر زوی څوک دی؟ تر زوی چې د نغی اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام. بیر اسحاق علیہ السلام زوی یعقوب علیہ السلام. بیر یعقوب علیہ السلام زامن ایکیو یوسف علیہ السلام. ابه دې شيزه د دومره مبارک انسان دی. د دې مبارک خلکو سره د نسب دی، د رشتہ ده. لوط علیہ السلام په ابراهیم علیہ السلام باندې ایمان راوړو او په دې سختو حالاتو کې دغه سره مرګره و او دغه سره هجرتونه کړي. کله چې د ابراهیم علیہ السلام قوم هغه ته تکلیفونه ډیر ورکړو په بابل ښار کې یا بابل ښار کې، نو دا غزين دوی هجرت وکړو، دوانو لاړو شام ته. او الله سبحانه وتعالى د لوط علیہ السلام واقعا په قران کې په ډیرو ځایونو کې بیان کړی دی چې هغه به تاسو پته چې قران سره راوړي د لوط علیہ السلام تذکرہ به راځي. او الله په قران کې وی ولوطا آتيناه حكما وعلما. الله سبحانه وتعالى علم ورکړو، حکمت ورکړو، نبوت ورکړو. او بیا دغه آیتونو په اخر کې الله وی وادخلناه فی رحمتنا انه من الصالحین. په نیکانو خلقو کې او صالحینو کې. نو الله سبحانه وتعالى د ابراهیم علیه السلام د واقعې بیان کې بیا وی فآمن له لوط. لوط علیہ السلام دغه سره ایمان راوړو. وقال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم. کله چې دوی د شام زمکې ته لاړو، لوط علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام، په هغه ځکه بیا الله سبحانه وتعالى لوط علیہ السلام یو علاقه ته ولېګو چې هغه ته صدوم وي. صدوم او دغه په خو شکه چې کوم علاقه و. صدوم د علاقه یا د خار یا د کلی د نن سبا د اردن او د فلسطین په منځ کې دی. او اوس هم شته خلک زی ګوري او غزې شتي په کم ځای باندې چې رب العالمین عذاب راوسته. هغه د قیامت پورې یو نه خده الته چې کمی وبدي هغه وبونه څوک فائدې نشي غسته، هغه مړی وبدي او ولکیږي تم دغه نه د اوسه پورې هغه وبچې دغه شان دي او په دغه طرف باندې خلک تیریږي. او دا واقعا بنی اسرائیل ته، دا واقعا د نصارو ته دوی ته معلومه ده چې لوط علیہ السلام په قوم باندې الله سبحانه وتعالى دې عذاب راوستو. او هغه دغه صدوم علاقه ده. صدوم علاقه ته لوط علیہ السلام لاړ او هغه ته دعوت شروع کو. او اولنې دعوت ته پیغمبرانو دغه پټ سترګې چې څوک نه ته پوښتنه کوي چې پیغمبر چې علاقه ته لاړ پلانې پیغمبر ناول دعوت یې څور کړو توحید طرف ته چې یو الله بندگی کوي، دا سره په عبادت کې څوک شریک نشتی. دا د هر پیغمبر اولنې دعوت دی او دا به د هر مسلمان او د هر داعی او د هر علیم اولنې دعوت دی. دعوت به د منځنه نه شروع کې، دعوت به د جهاد نه شروع کې، او دعوت به د زکات او د خو اخلاق نه شروع کې، دعوت به د بنیاد نه شروع کې او توحید دی. به دغه نه بعد به نور دین بیانې. دا بس کسان دي چې کین سبا چې د بازو خلکو بس یو طرف رانیولې د دین دعوت مغیله ورکه او دغه ټول دین دی. نو بس خلک وایي چې دین د دې صرف مونږ کوو بس، نه چې تاسو سره کینی پاسې د منځ خبره وکړي چې څوک د منځ دعوت ورکړي دغه دعوت ډیر خوږ لګي. بعض کسان صرف ښه اخلاق یادي، بعض کسان صرف په jihad پورې ختی چې کینی jihad بس کې چې پاسې jihad بس کې. ټول دین په jihad کې jihad نشي، دین نشتی. منګه وینا شروع به بنیاد نه کې بیانې وټول دین. یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، دین به پورا بیانې. دین یو طرف چې دی راونو
به د عوامو دا مطلب شي د عوام خو نه پوهېږي عوامو دا مطلب چې په دین کې غټ کار دغه دی او بس نور څه نشته زموږ نورې د خلک خفه کېږي چې کله موږ نوي مسلې په دین کې بیانو نوي مطلب دا چې د عوامو ته نه وي سره پس 1400 کاله مخکینی خبره هغه خو د عوامو ته خو نه وي که نه ولې ځکه چې دوی ته دا په دعوت کې په تبلیغ کې علماو ته دا خبره نه ده بیان کړې نو دا اوس هغه ته نوي ښکاري نو بیا وایي دا نوي خلک پیدا شوي نوي مسلې بیانوي مسلې نوي نه دي په تا باندې نوي دي نور دا مسله خو سره پس 1400 کاله مخکې بیان شوې ده رسول الله وسلم بیان کړې ده په وحي کې راغلې نه دا نقصان دی د یو داعي او کمی دی په یو عالم کې چې هغه په دعوت کې صرف یو طرف راټینګ کې او نور ورسپري لوط علیه السلام چې سدوم علاقې ته لاړ نه هلته اولنی کار یې دا شروع کړو چې هغوی ته د عبادت د توحید د دې دعوت یې ورکړو امر بالمعروف والنهي عن المنکر د ښه کار امر یې ورته شروع کړو د غلط کار نه منع کول د هر قسم فحاشۍ نه منع کول خاص کر د هغه فحاشۍ نه چې هغه د دوی نه مخکې چا کړې نه وه الله سبحانه وتعالی لوط علیه السلام دې قوم ته ولېږو چې هغوی د حد نه وړېدلي او الله هغو ته مسرفین ویلي دي ظالمین ورته ویلي چې دا یو داسې قوم و چې د حد نه وړېدلي دا یو داسې قوم و چې دوی په دې فواحش او په دې ګناهونو کې ډوب شوي وو په هغې کې غرق شوي وو بلکل پکې دننه پراته وو د هغوی په مجلسونو کې به دا غلط کارونه فحاشي دا به ښه کولاو کېده بلکې غټ کار په هغو کې دا و چې سړي به د سړي نه شهوت پوره کوو او دا داسې کار و چې د دوی نه مخکې چا دا نه و کړی نو غټه فحاشي به کې دا و چې سړي به د سړي نه شهوت پوره کوو سړی به په سړي باندې مینېدو او سړی به په ماشوم باندې مینېدو دغه سره به محبت کوو بلکې بعض سیرتونو کې داسې راځي چې به لارو کوڅو کې به دوی لګوي یو بل سره به دا کارونه کول او دویم کار به کې دا و چې شوکې به کولې د خلکو نه مالونه وهل دریم کار به کې دا و چې په مجلس کې به داسې ناستو سپک مجلسونه به وو نه په مجلس کې به یو بل لاس وړلو یو بل به اوچتول لګول او د دې نه ګوره عبرت اخلي درس دې اخلي ګوره هسې نه بیانوم زه لوط علیه السلام د قوم تذکره زه کوم تاسو ته ولیکوم ولیکوم عبرت څه مطلب دی چې دوی کې چې کوم بد کارونه چې دا موږ د ځان نه لري ساتو تفصیل لازم راځم په مجلسونو کې به یو بل لاسونه وړلو یو بل سره به دا هغه ګپ لګو چې هغه به یو نتیجه به د هغې شهوت پوره کولو د یو بل نه دومره بې حیا قوم چې په مجلس کې به دغه شان ناسو دا به نه کتو چې ما سره پلانې نسته اواز به یې ویستو یعنی چې سپک کارونه وغیره دوی په دې مجلسونو کې وو الله سبحانه وتعالی داسې قوم ته د پیغمبرونو دا هم د پیغمبر دپاره یو غټ کار دی داسې قوم له دعوت ورکول چې هغه په لارو کوڅو کې لګي هلکان د یو بل سره چې فحاشي کوي دوی د دې فحاشۍ نه راړول دا ډېر غټ صبر غواړي ډېر غټ ایمان غواړي ځکه خو الله د پیغمبرانو د مقام د اوچت کړی بیا پیغمبرانو پسې الله سبحانه وتعالی د علماو مقام اوچت کړی ولې ځکه دوی بیا په هغه لار رواني په دې سختو حالاتو کې دوی لګي خلکو ته بیانونه کوي تقریرونه کوي الله سبحانه وتعالی وی لوط علیه السلام خپل قوم ته دا خبره وکړه چې دعوت یې کوو ولوطا اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين تاسو دې چې ګناه کوئ چې تاسو نه مخکې چا سره کړی نه ځکه بعض علما بعض سلف دا وی که الله سبحانه وتعالی د لوط علیه السلام د قوم تذکره نه کړې نو زموږ دماغ دا سره منلی نه چې هلک د هلک سره غلط کار کوي دا موږ د سره منلی نه خو چې الله سبحانه وتعالی د لوط علیه السلام د قوم تذکره وکړه نو اوس موږ دا ومنو چې الله تذکره کړې دا خو شوي الله دې رحم وکړي په دغه سلفو باندې او په دغه مشرانو باندې او که اوس وی نو په خپلو سترګو به یې لیدلی که اوس وی نو په خپلو سترګو به یې لیدلی خو نیکان خلک اوچت خلک نو هغه وایي چې دا خبره زموږ دماغو ته نه پرېږي دا ستا د منلو خبره چې هلک به د هلک سره غلط کار کوي جنۍ به د جنۍ نه شهوت پوره کوي دا زموږ دماغو کې د سره وي راځي نه خو رب العالمین تذکره کړې ده چې لوط علیه السلام قوم به دا چل کوو به چې الله ووایي خو به شوي دي که نه زموږ په ایمان دي او که اوس دوی وی نو الله سبحانه وتعالی تذکره هم کړې ده اوس شتیم په ډېرو معاشرو کې الله سبحانه وتعالی په موږ باندې رحم وکړي دا خبره ورته هم لوط علیه السلام وکړه
أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. تاسو دې سړو سره چې شهوت پوره کوئ لوط علیه السلام وته او هغه زنانه هغه خزي تاسو پرې دی چې کوم الله تاسو لپاره پیدا کړی دی لپاره دي چې سړی خپل شهوت پوره کړي. بل انتم قوم عادون، تاسو دې قوم جرحد نه وړېدلې. دا مرض چې دی سړی د سړی نه شهوت پوره کوي، جنۍ د جنۍ نه پوره کوي، دې ته یو اصطلاح ویل کېږي هم جنس پرستی. هم جنس لکه سړی د سړی سره، زنانه د زنانه سره، والعیاذ بالله. زه د په الله باندې قسم خورم چې دا الفاظ ګورې زه په ډېر مشکله باندې د خپل خولې نه راوباسم چې یو سړی د زناورونه بدتر شي، دا بله څه انسان یو، دی بله ځان ته څنګه مسلمان وي. جاحظ دا خبره ذکر کړې ده د زناورو مبارکې، د څاروو مبارکې، وی زناور هم داسې نه کوي. زناورو کې نر د نر سره خپل شهوت چرته نه پوره کوي، او نه پکې کومه چې ماده ده مؤنث د مؤنث سره خپل شهوت د سره پوره کوي نه. زناور دا کار ډېر بد ګڼي، سوی د دوو نه، د خرو نه او د خنزیرانو نه. خنزیر او خر دا په دې زناورو کې دغه دوه دي چې دوی کله نه کله ماده د مادې نه او نر د نر نه خپل شهوت د پوره کوي. نو کم انسان چې والعیاذ بالله د صفت راشي، نو دیم د دې دوو زناورو په شان دی. کم خر خنزیر دا نور نه کوي. نور په دې باندې ځان ډېر دغه ګڼي. فطرت ته فطرت الله دې پیدا کړی زمونږ. دا داسې قوم د لوط علیه السلام د قوم چې دوی هغه فطرت الټه شوی. اوس ګوره الله سبحانه وتعالی د زنانه په یو خاص شکل کې پیدا کړی ده. ګیرې نشتی، په جسم یې ویښته ډېر نه وي، نرمه پیدا کړی ده، نازبي نه وي. دې سړي ورته زړه کېږي. دې سړي دا په انسان کې د طبیعت الله دې اچولی دی، داسې ګناه نه ده. هر سړی چې دی هغه رغبت یې د زنانه طرف ته. بیا زنانه د سړي طرف ته رغبت لري. ولې؟ ځکه چې سړی الله دې پیدا کړی دی چې په مخ یې ګیره ده، په نور جسم یې ویښته یي، سخت خونتکي، مزاج نم د بدن نم. د دې د لاسه د زنانه د دې سړي طرف ته مایله کېږي او سړی د زنانه طرف ته مایله کېږي. خو چې کله یو سړی چې دغه جسم په خپل دغه یې کوم چې موږ بیان کو، د خپل ځان په سړي ته مایله کېږي، د فطرت نه الټه خبره نه. بالکل چې فطرت الټه شي هغه نه دغه شی جوړ شي. او زه د بلې معاشرې خبره به نه کومه، ځکه چې دې چې اوس بل چاته نه یم لګیا. زمونږ د پښتو په معاشره کې دا مرض نن سبا ګورې ښه په زور او شور سره روان دی. بس مشر سړی وي چې په کوم ځای کې هلکان ویني هغوی ته به تاویږي راتاویږي. بلکې دې پورې بعض علاقې رسېدلي دي چې په هغه علاقو کې ته د ځان سره خپل کشر ورور نشي ګرځولی. که هلته د ځان سره ورور ګرځو نو خلک ډاري کوي دی ځان له څوک راوستی. او بعض علاقې داسې دي چې هلته به ته د ماشوم دومره خیال کې د هلک چې دومره به د جنۍ خیال نه کې. نن سبا ګوره څوک به جنکو نه یېرېږي. جنۍ خو کور کې ده که کور کې ناسته ده، پلار مور سره ده، مخامخ ده، خو یېرېږي په چا باندې؟ په هلک باندې نن سبا یېرېږي. دا خبرې به ښه واضحه کوو. هغې پورې مرض نشي ختمېدی چې څوک پورې موږ خبره واضحه کړي نه. هسې چې خبره زه تاوم را تاومه، د هغې څه مطلب شو؟ دا مرض شتي که نشتي؟ ښه عام شوی دی والعیاذ بالله. ښه عام شوی دی چې تا ته به ځای په ځای داسې زناور ښکاري. دا ټکی زه په دې یم ځکه چې دا صفت به بل چا کې نه وي. داسې زناور به ته د ځای په ځای ښکاري چې هغه به دې هلکانو ته او دوی ته به چې دی په انتظار وي. بلکې داسې مرض دی او داسې کسان پکې شتي چې هغه داسې هلکانو پسې ګرځي، نو د هلکانو ته وایي اول ما سره بدکاري وکړه بیا به سره زه وکړم. او بلکې داسې کسان پکې شتي چې هغه داسې هلکان ګوري د څه دپاره چې زه سره بدکاري وکړم؟ نه وایي ما سره بدکاري وکړه زه به دله دومره پیسې درکوم. والعیاذ بالله دا یو مرض دی.
دا یو ښه مرض دی، یو داسې مرض دی چې الله سبحانه وتعالی دی چې د هر انسان حفاظت وکړي، د فطرت بالکل الټه شي. د دې مبارک کې د بعض معلومات درکمه. په ټوله دنیا کې هم جنس پرست خلک چې جنی په جنی مینیږي، الک په الک مینیږي، اخیری چې کوم احصائیه ده او کوم شوی ده په ټوله دنیا کې هغه ده چې 600 ملیون خلک په دې مرض کې مبتلا دي. 600 ملیون خلک د په دې مرض کې ابتلا دي چې سړی په سړی مینیږي او جنی په جنی مینیږي. او دا کم مریضان چې د ایډز بیماران دي، دا خطرناک بیماری ده، په دې کې 46% په دې کې چې کم مریضان دي هغه د دې دلته مریضان دي چې الک نه شهوت پوره کوي، هغه دې دلته مریضان دي. او درته وایم چې کم سړی الک نه شهوت پوره کوي او دا مرض پکې د دوی عمرونه د دې ډاکټرانو د اصول مطابق او مشاهدم دي چې سړی وته وګوري دي چې د دوی عمرونه د نور خلکو نه 15 کاله کمی. غالبا دوی چې مړ کیږي به 35 کې او د 35 نه 40 په منځ کې د خبيث د زمکې د مخ نه لري کی. الحمدلله چې عمر کم دی، دا عمر د سره چې کمیږي د دې خباثت تل سره د مرز کمیږي. دا مرزونه به کې نه ولېږي، اخر کې بس خام مرزونه باندې مبتلا شي. د سي مرز چې ګورې چاته ویل هم نشي چې به ما دا مرز دی، علاج هم به نشي کولای، مشرانو ته نشي ویل، کشرانو ته نشي ویل، په دې مرز کې مبتلا شي. بلکې زه په خپل یو کس دا واقعا د خصيقه کس موږ ته بیان کړی دا، او کس په جنوم چې هغه په دې الکانو بشي ګرځي، نو چې یو الک سره رابطه کړی و، ناغالک انکار کړي چې نه نبیو ته دی ویلي چې سید استا څه شرط نه غوتی چې شرط زما در چې زبستا د خې سره زنا کوم، نه غوتی سید نبی راوسته د خې سره ول زنا کړي، بیا د غسر زنا کړي. دا خبرې ګوره سدي ناشنا نه دي چې کومه چې لګاول پیری منګه ورو ها څول پر ورېدو ول نه دي. دا د پښتو معاشره کې دا مسلې خاص کر د ټي وي او انټرنیټ او د ډیش دا خصوصیات دي چې معاشري نه دي جوړي. دا خلک وی دا انګريزانو د معاشره خله تعلیم ابتدي او زموږ د مسلمانانو په کمزې کې پاتې شو، او مولوی سیب لګیاره دغه زړې خبرې کوي او پلانې دي او پلانې دي چې زه ته صرف د هر انګريز ملک خبره ته نه کومه. د 600 ملیون خلک چې ما ذکر کړو دوی ګوره غالبا د کمزې هغه د ملکونه یې صرف برته د یو ملک تذکرو کوم امریکا، او په امریکا کې یو خار به ذکر کوم چې هغه ته وي کالیفورنیا کې چې کوم رسمي واده شوی د حکومت د طرف نه د سړی سره هغه 1 لک کسان دي په دې علاقه کې دنه، او 3 ملیون د سړي چې دغه واده نه لري خو دیو بسره ژوند تیری، الک د الک سره او جنې د جنې سره، او رسمي الته سرټیفیکیټ ملويږي، واده کیږي باقاعده، او هغه واده کې پروګرامونه کیږي او خلک کوم راځي چې چلرونه پلاني سره واده لري. او مونږ چې کینو د بس بي دینه یو منی به دي سوه منی فطرت زناورو په شان دي بدی کې منی چې الک د الک سره خپل شهوت پوره کوي، جنې د جنې سره پوره کوي، بدی کې منی شکر وباسي چې رب العالمین دلته پاک دین درکړي. د سجدون خپل سر د سر اوچته وایما الله ته جاړي او شکرونه وباسي د رب العالمین بندگی دي چې وکړي چې به خوري کوي. څومره خولي پاک معاشره، څومره خولي پاک دین، صفا ستر دین، بالکل صفا. سړی که شهوت پوره کول غواړي د خزینه دی پوره کی په خولي طریقه، شری طریقه باندې سلور خزو سره پوره کولای شي. سلور سره خزه شهوت پوره کول غواړي واده دي شي شهوت به پوره شي کنه. بیا چې سړی په لار رواني نظر بس ساتي کوز بساتي، جنې چې په لار رواني نظر به کوز ساتي. بلکې شریعت دا وی چې دی ولک ګیرو برید نه راغلي دغه سره به یوازې نه کینی. څومره کول دین دی، څومره کول شریعت دی چې د فطرت هغه دین دی، د فطرت هغه. نو د لوط علی السلام په قوم کې دا مرزونه هغه له دعوت ورکو چې ګور د زنانه شتي د دوی له شهوت پوره کوي کنه.
تاسو خو دې کار شروع کړی چې د یو قوم د سره کړی نه ګور دې چې کله د انسان د فطرت الټی شي کنه ندی بیا ساجيبه خبرې کوي. اوس ګوره لوط علیه السلام دوی له څومره ښکلې دعوت ورکو چې د روح فطرت تر وړي د روح اخلاق تر وړي د الله سبحانه وتعالى بندگی تر وړي د دې خباثت نه او د دې فحاشۍ نه ځان لري ساتي. دا غوي جواب سو الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي فما كان جواب قومه نو جواب دا غوي قوم مگر سو الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم لوط علیه السلام وباسي کړي د دې علاقې نو وباسي د کوړمو وباسي دي زینه ولې وباسي هغه څه ګناه کړی ده او تاسو فطرت تر غواړي او تاسو رب العالمین بندګۍ تم غواړي د معاشره پاکول غواړي ولې تاسو وباسي ګناه څه ده ګناه ده انهم اناس يتطهرون وې د دې خلک د ځان پاک ساتي د دې ګناهونو نه غلط کارونه ځان پاک ساتي کنه ولر کو دا پاک خلک زموږ نه دي په کار منګي دماغ زموږ خراب کړو. نن سبا چې چتری علاقه کې دیندار سره وسیږي په ډیره کې دیندار سره وسیږي په کور کې دیندار کسي نه د باقی کور ولا د باقی ډیره ولا دي سي تنګي ډیره نو به سره کلري کې ختم کې شي چې لولي وي په مخ وي چې ټي وي مګوري ډیش مګوري انټرنیټ مګوري سندري ماوري تنکړي لري کې دي ځنه د دې کله نه پلانې وباسي وړ شي چې لولي په مخ وي قران او حديث دي قران او حديث دي ولې موږ نه پويګو ولې زموږ د پلان نه کنه پويدو صرف دې پويږي په ټول دنیا کې لري کې وي بس دا د ګناي د حق پرس انسان انهم اناس يتطهرون اسیو ګره دغه انسانانو ته او د دوی د ډونوالي ته چې یو انساني سید لري ترړې دوی ته وي د ځان پاک ساتي د کلی نه وباسي او درته وایم د باطل پرستو قاعده او قانون او طریقه دا ولنه د قیامت پورې هغه دا چې کله سره جواب نو د علاقینه وباسي چې کله سره جواب نو حکومت ته د شکایت وکي کله چې سره جواب نو مړی کوي کله چې سره جواب نو ویروي کله چې سره جواب نو سزاګانې ولا ورکي او پلان وسم دغه طریقه ده بالکل دغه طریقه ده چې څوک حق بیانې حکومت ته ودی وخی څوک حق بیانې کله ودی وباسو څوک حق بیانې وبدي تنګي او کړي دي شي ډیر ناقه طریقه ده دویم دغه طریقه وا لوط علیہ السلام ویرو بلکې صرف دا نه چې هغه یې ورکوله او دوی چې موږ ته کلی نه وباسو بلکې د دوی د کفر ته ګوره او دوی چې په دې گمراهۍ کې څنګه دنه ورغلیو دوی هغه ته دوی وی د الله عذاب راول کنه ان كنت من الصادقين کترشتینه د دلیل په دې باندې چې دوی به کفر کړي جوړ تلیو لا یو سړي خبره تا ونه منله زه سید و دي نه منله الټه هغه پورې مزاق او بیا د دې سوي چې الله عذاب هم راول کترشتینه موږ به وینو زه دغه ځکه لوط علیہ السلام دا دعا وکړه قال رب انصرني على القوم المفسدين الا زما مرستو کې د دې قوم په مقابله کې چې کم فاسد خلک دي الله سبحانه وتعالى په دغه ټیم کې چې کله د دعا رب العالمین نو وخته او هغه ته आवाज وکړ رب العالمین ته الله سبحانه وتعالى خو به خپل مرګرو دفاع کوي دغه مرستم کوي ملائکه راولېګل ملائکه لاړو درې ملائکه او بعض سیرتونو کې دي سره دي چې دا جبرئیل علیہ السلام میکائیل اسرافیل علیہ السلام دا درېونه لاړو د انسانانو په شکل کې په ابراهیم علیہ السلام پسې په ابراهیم علیہ السلام په شکل لاړو نو الله بخپل واقع بیانې ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى الله زموږ د ملائکه چې ملګرو وي د لاړو په ابراهيم عليه السلام پسې زیره ویوړو قالوا سلاما چورنو د سلام واچو قال سلام هغه په سلام واچو کینس فما لبث ان جاء بعجل حنيذ يسخي ولوريد کوره وړو کی خيوت فلما را ايديهم لا تصل اليه نكرهم او د ځل یو واقع د ابراهيم عليه السلام چې اسغه سرسری بیانو تفصیلی نکو لا سونه د غوي مخ ته نتلو خوراک نه کو او اوجس منهم خيفه ابراهيم عليه السلام ویل
چې دا څنګه انسانان دي خوراک دوی نه کې مو ته خوراک مخې ته خو دي قالوا لا تخف يريګه ما خبره ته ټول وکړه ان ارسلنا الى قوم لوط موږ د لوط علیه السلام په قوم بشرا غري وامراته قائمه فضحكت خزه ولاړ وسوک سوک ولاړ سارا هغه ولاړ هغه په خندا شو فبشرناها باسحاق نزير ورکو چې تاسو ویزوي کې اسحاق صرف دانه و من وراء اسحاق يعقوب او د اسحاق نه بعد به يعقوب کې نو سه قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز زما بچی کیږي زه بډای خزم وهذا بعلي شيخا ودته ګردا زما خاونه زنه بډا سړی ان هذا لشيء عجيب خبره قالوا تعجبين من امر الله اوتي ولا خبره کې تعجب رحمه الله وبركاته عليكم الله رحمتونه وبركاته بتاسو فلما ذهب عن ابراهيم الروع کله چې ابراهيم عليه السلام دا يره ختم شو وجاءته البشرى او زير وتم لو شو نو مخته بل کار شروع کوغس يجادلنا في قوم لوط الله به با شروع کو مریضی شروع کړي لوط علیہ السلام د قوم مبارک سی دی ملائکه ته تاسو سره پر راغلی دومره ډیر خو تاسو سي ناراضي چې سره راغلی سره پر راغلی یو لوط علیہ السلام ان فيها لوط بایغه لوط علیہ السلام داغه کولمه بګیره نو دې ملائکه له جواب ورکو نحنو اعلم بمن فيها مونږ ته پته ده بس لننجينه واهله مونږ باغه د زین روباسو او داغه کولمه مروباسو الا امراته شوی داغه د خزینه چې هغه دغه کسانو سره شاته پاتې کی الله سبحانه وتعالى د ابراهيم عليه السلام مبارک یجادلنا فی قوم لوط ولی ان ابراهيم لحلیم اواه منیب ابراهيم عليه السلام چې درمن انسانو ډیر دي نرم زړه ول انسانو نه دی نه غوښته چې एकदम دې دوی عذاب راشي بلکې دوی ته نور دعوت ومشي او مسلمان له بکر چې بزن کې د صفت پیدا کی و دي چې ابراهيم عليه السلام خبر دي چې باغو کې دغه فحاشیه خو به هم غواړي چې دوی ته نور دعوت وشوي خیر خواو دا خبره رواني نه چې کله وته دا خبره وکړه په دغه ځکه د ابراهيم عليه السلام زړه مطمئن شو چې دغه تی وباسي دا لوط عليه السلام دغه کوړمه ووزي نبي او ملائکه دوی یا ابراهيم اعرض عن هذا ابراهيم دا خبر نور پرې ده بس دیګ نور خبرې مکو ولي انه قد جاء امر ربك الله طرفنا امر شي چې تبا کوي به نو تبا کوي به بدیګ به ابراهيم عليه السلام خبرم نه چيري سمو چې انسان دی واتخذ الله ابراهيم خليلا الله مرګره الله د مرګري خبره دي چې نه چلیږي چې کله یو پر فیصله وشي ځکه الله په بل ځای کې سوی وقضينا الى ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين الله موږ فیصله کړی و چې د دوی جړلې به سحر ختمي نج رب العالمین فیصله وکي ما يبدل القول لدي الله یې فیصله دا نه بدلی دا خبرې ګوره موږ کو د سیب ډیر پر نه کوم چې بار بار ګورځي په درسونه کې دا خبره کوم بار بار کوم دا ګوره ډیر پر کوم چې تاسو رجونه راځوندي شي دا فحشي چې بکم قوم کې پیدا شي او دا ګورونه چې بکم قوم کې پیدا شي رب العالمین ګوره تبا کوي واقعیت سبب ووري چې دا قوم الله څنګه تبا کړي ملائکه دغه زینه پاتې ابراهيم عليه السلام ته سید موږ لاړو او ته یې صدو ملائکه ته مخ کړه صدو ملائکه ته چې ورسېدو او دا دریوانه ملائک د خولي ځوانانو په انسانانو په شکل کې راغلي چې څو خولي بالکل داسې وږي رب العالمین یو امتحان فتنه او دا غواړي چې به قوم باندې حجت قائم شي چې دوی سکه سوال به سو کوو چې اسی تبا کړی دی وره په اخر کې بیا به حجت قائمه چې دوی دې صدو ملائکه ته ورسېدو نو دغه ځکه د نهر په غاړه باندې د لوط علیہ السلام لور ولاړه و دغه ټولونه ني ناغه ته خبر وکړه وی لوط علیہ السلام یو خو زبې وګوزما تاسو باندې
دا پته زموږ قوم څه دی دا ښه قوم نه دی او دا خو میلمانه دي او زموږ پلار خواله راغلي به دوی ځان سره په څه طریقه باندې روان کړو د خپل پلار خبر کو وی پلار میلمانه راغلي هغه ته څوک دي چې درې لکان راغلي ښکلي لکان راغلي راووتو لوط علیه السلام میلمانه ولیدو الله سوي ولما جاءت رسلنا لوطا او کله چې زموږ دا کسان لړو په چا بوسي په لوط علیه السلام پس دغه ملائکه رسیو دغه رسولان لړو په لوط علیه السلام پس چلو شو سیء بهم وضاق بهم ذرعا بس لوط علیه السلام بس رتنګ شو وقال هذا يوم عصيب نن خو ډیره سخت ورځ ده سړی تنګ شو چې اوس به دا قوم خبر شي او دا به کېږي څه او ما پسې میلمانه راغلي او هغو ته ویلي اولم ننهک عن العالمین موږ ته منع کړی نه وي چې چا میلمستیا به نه کړي دا لکان خیر د میلمانه کېنول او د زړه نه یو رب العالمین خبر دی چې په زړه کې د غریب څه دي څه تېرېږي په دغه ټیم کې سوچ دا دی چې قوم خبر نه شي خو د ښځه چې وه هغه د قوم ملګرې وه نو هغې قوم له خبر ورکړو چې زما په خاوند پسې 3 لکان راغلي څه ښکلي لکان راغلي لکه تاسو راځئ راشئ چې څنګه دا خبر هغو ته ورسېدو رب العالمین په قرآن کې وایي وجاءه قومه يهرعون إليه رامنډې ول ټول رامات شو ومن قبل كانوا يعملون السيئات او د دې نه مخکې الله وایي دوی له بد کارونه کړي چې کله دوی راورسېدو لوط علیه السلام ته پته چې قوم راغی راووتو بهر ته او د دوی سره خبرې شروع کړې ډېر ښکلی نصیحت په ډېر ښکلي طریقه باندې زه په اختصار سره ذکر کوم ناولې ورته څه ووایي یا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم وایي دا زنانه دي دا جنکۍ دي دا ستاسو لپاره پاکي دي دوی سره خپل شهوت پوره کړي تاسو ولې اوسېدې د دې میلمنو په مخ کې ما شرموئ نو ځکه ورته دا خبره وکړه میلمنو دا خبره فاتقوا الله نو ویریږئ د الله نه ولا تخزوني في ضيفي میلمنو په مخ کې ما شرموئ دا زما میلمانه دي اوس راغلي ما سره ناست دي الیس منکم رجل رشید په تاسو کې خو خیر سړی نشته چې دې خبره پوه شي میلمانه راغلي د دلیل په دې باندې چې الیس منکم رجل رشید یعنې په دوی کې خو خیر سړی نه و ولې ملک صاحب مخکې دا وایي چې دا کار چې څوک کوي دغه فطرت الټه شوی نو دا خو خیر نه وي دی خو د زناورو نه هم بدتر دی چې زناورو بدتر شي په دې کې به عقل د کوم ځای نه راشي لوط علیه السلام لګیا غریب د هغوی سره خبرې کوي دا ورې راباندې کړی چې میلمانه خبرې وانه وري ده دا پته چې دا میلمانه څوک دي نه دې د هغوی سره خبرې کوي لګیا ډېرې کوششونه خو د هغوی هغه زړونه خو هغه داسې شوي دي نه هغو له جواب څه ورکړو جواب کې ورته هغوی څه وایي قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق تا ته پته دی چې دې زنانو سره زموږ نه لګي او دا راته فایده ذکر کړو چې کم سړی په دې مرض کې مبتلا شي والعیاذ بالله الک د الک سره خپل شهوت پوره کړي نه د به د زنانو سره نه لیکي او دې ډېر واقعیت موږ ته را رسیدلي دي چې دا کسان په دې مرض کې مبتلای او ښځې په نورو ځایونو کې خپل شهوت پوره کوي دا به هم د الله یو عذاب وي دی به یو عذاب کړي هلته به بل عذاب ومي او چې جنۍ د جنۍ نه شهوت پوره کوي د دې بیا الک ته رغبت نه وي عجیبه مرض دی الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول لرې ساتي او الله دې زموږ بچي زموږ نسلونه ټول دې الله سبحانه وتعالی لرې ساتي لوط علیه السلام ته ویل ستا د لونو سره زموږ کار نشته لونه مطلب یې پیغمبر د پلار په ځای نو په دې امت کې چې څومره جنکۍ ده دغه لونه حسابي په دې کې زموږ څه کار نشته وانک لتعلم ما نريد خدای د پدری چې موږ څه غواړو تاسو بدبخت قوم پیغمبر ته وایي وی خدای د پدری چې موږ څه غواړو یعنی دوی په دې ګناهونو کې ورغلي خو په نمونو ورغلي ذکر الله سبحانه وتعالی چې دا خبره کوي رب العالمین څخه خوږی خبرې کوي
نسوي لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اے پیغمبر وشتا په جون می دی قسم دی قوم نشو نشه بالکل به ګناونو کی او قسم دی پیغمبر په جون باندې وخورد نشه شي. د دې سي مرز ته تاسو ما سوي لکه سات مخکي چې پیسې ورکې چې څوک ما سره د بدکاری وکي دا مرز دی کنه. نو دوی با په دې مرز کې اخته شوی دي نشه شوی دي. دوی نه پیغمبر پیژني نه علم پیژني بلکې دسی واقعا راغلی ده چې الک د پلار د خپل زوی سره بدکاری کړی ده. سبحان الله. الله ویل عمرک انهم لفی سکرت دوی په نشه کې نسره نشي دی به نه پوهیږي زما زوی دی کدامي رور دی کدامي پلار دی به په دې کار پسې ګرځي ولیاذ بالله. نو لوط علیہ السلام چې کړه دا خبره ولیده چې دا قوم خو منکیږي نه وری را بن کړی د بهر د ټول بحث روان دی میلمانه دنه نه استنه دا خبره وکړه ارمان وکړو لو ان لي بكم قوه ارمان چې ما سره طاقت ووس یو کس ولاله ټول خلکو ته الله اکبر دې ته وي د رب العالمین د پاره قرباني دینداری. لو ان لي بكم قوه ارمان چې ما سره طاقت وي په دې مټو کې می زور وي نو تاسو به زما دې ملمنو ته نږدې شئ نه. دوی می سوي او اوي الى ركن شديد او یا د دې قبيله سره مرګره وي چې هغه زوروره قبيله وي نو ما سره بغو ولاړ دي ځکه هغه دا نه چې الله ته ير دي الله ته یاد د خدا کا سبب دی ظاهري. الله چې تاسو مرسته کوي خو په سبب باندې به کوي کنه به سبب جوړ کړي الله به مرسته وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله دې رحم وکړي په لوط علیہ السلام باندې قد كان يأوي الى ركن شديد دا غسر ركن شديد هو سوق رب العالمین وکنه. دا خبره کې دي ملائکه چې کړه आवाज اوریدو چې د دې لوط علیہ السلام خبره نه مني نو لوط علیہ السلام ته आवाज وکړو چې بس د نور مطمئن شي نو ته وی یا لوط ان رسل ربک مونږ د الله طرف نه راغلي لږ یصيرو الیک دوی ته هیڅ نشي ویل ته پرې دوی ته څه په دغه ځکه چې خبره ختم نشوي دوی بیا هم لګیا دي خپل کار باندې اصرار کوي چې موږ د نورزو جبرئیل علیه السلام په دوی به بار ته راووت چې جبرئیل علیه السلام راووت نو د خپل یو وزر چې راکم دی دغه سو وزري شپږ سوه په دې یو وزر یې چې توکو دي مخون له رواتونو د ستر ګړندې شو. الله وی ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم موږ له ستر ګورانې کړې. په دغه ټیم کې ملائکه لوط علیه السلام ته وی چې بس وځه فاسر باهلك بقطع من الليل شپې بوزي ولا يلتفت منكم احد او پتاسو کې ګورې څوک شاته ګوري نه الا امراتك سويشته خزنه انه مصيبها ما اصابهم کسی چې به قوم تر رسید دا بستری خزته مرارش. او بیا عجیب خبره ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب د دوی چې کوم نیټه راغی کومه ده سحر دی ملائکوي سحر نږدې دی په سحر پوری دوی دي. لوط علیہ السلام ته ویزه الله په قران کې وی دي ته وی چې ومضوا حيث تؤمرون لکه دته یو زم خو ولو چې تاسو کوم چې امر کې ګلته زی د شپې لوط علیہ السلام راوته او په دې ټول علاقه کې څو کور مسلمانانو په ټول علاقه کې یو کور مسلمانانو الله سوی فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين چې څومره مؤمنان هغه ته موږ وېستو سره ډېر زیات مؤمنان الله ته وېستو به سوی فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين یو کور الله یو کور لوط علیہ السلام راغلونه و دې چې بسوي چې غالبا خلک خدا کار کوي نو دا په حق مونږ چې کله چې تاسو مسله بیان کې ضرور قرآن او حدیث کې نو پاکستان کې ډېر خلک نه کوي او دا دومره پلانې ملک ور نه پويږي پلان نه پوي تاسو پويږي دوه کسر را پاسېدلې چې دا خبرې کوي دې چې الله په ټول کلی کې سو کور دي یو کور دی دا یو په حق دی او دا ټول څه دي دا په باطل دی. خیر دوی وروته د دې بیبي شاته پاتې شو
او دا ساتي چې د لوط علیه السلام خزه او د نوح علیه السلام خزه د خپل قوم سره مرګرتیا کوله په عقیده کې نور ګره پیغمبر له څوک دسی خیانت نشي ور کوله نه الله پیغمبر له دسی خزه ور کوي چې هغه سره په کټ کې خیانت وکړي پیغمبرانو ډیر اوچت مقام دی په کټ کې هغه خیانت نه کړي خو خیانت په څه کې کړي په عقیده کې خیانت کړي الله سبحانه وتعالى به مخې ته واقعي ذکر کړی دا و چې کله دوی راووتو او دوی تلاړو فاخذتهم الصيحه مشرقين نور راختو به ټینګو دوی باندې عذاب راغی او څنګه عذاب راغی فلما جاء امرنا کله چې راغی امر زمونږه عذاب زمونږه جعلنا عاليها سافلها الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام ته امر وکړ جبريل عليه السلام د دوی له ټول کلی د زمکه نه سره وېستو راوي وېستو او د اوچت کو بره ویړو تر دې چې د دوی د کلی چې کوم سپیو هغه غپل نو هغه आवाज ملائکه په اسمان کې وورېدو هغه اسمانه پوری ورسول د هغه زینه په دوی باندې کانو باران وشو او د کلی دا غزینه پړ مخه راواچو الټه راواچو الله سوي جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود دې کانو باران په لوګ جره کانی پخشي او په دې کانی باندې بنوم لیکل شي چې دا کانه په پلاني باندې لګي په هغه برابر تباہ وکړو بالله سبحانه وتعالى کیله راوزار کو مسومه عند ربك بیا لړې راجيبه خبره کوي چې انسان دې سخ یری وما هي من الظالمين ببعيد دې عذاب د ظالمانو نه ګورې لري نه دي چې کله به دا صفات پیدا شي الله بیا امر واستې شي بیا هم د عذاب ور کولای شم بیا هم د زمکه الټه کولای شم بیا هم د زمکه خوځولای شم بیا هم د زمکه کولا وهلای شم دا خلک به دنه بوي شم الله زبده قادر خو کچا دا صفات بزن کې راوست یره پکار دي چې الله موږ له یره راکې ګور چې ظالمانو له دا قسم عذاب سلری نه دي والمؤتفكه اهوا فغشاها ما غشا اغکله چې پړ مخې د برنه راغوزار کړو په عذاب کې د کله بالکل پټ شو ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر الله سحر هغه په دې حال کې کو چې سخت عذاب پیراغله په دې ټینګ لوط علیه السلام باندې په سحر کې چې عذاب را یو څو سکندہ او بیا د لوط علیه السلام قوم لزمکی په دې مخ باندې سره وونه نه دا غوي आवाज اوري کېدو نه دا غوي شړوي چې معمولی سي आवाज یو کس پکې ژوندې دو پکې ژوندې ایس پکې هم نو هغه مزي چرچی هغه چغي چغاري هغه غټ خبري هغه پیغمبر سره دښمنیانی هغه سره لړوسه شو ختم شو الله سوي فقطع دابر القوم الذين ظلموا الله من جل واستدار قوم كم ظالمان تمام کړو بالکل والحمد لله رب العالمين او حمدنا او شکرونه چا د پاره دي د الله لپاره چې داسې قوم ختم کو به دي شکر او حمد واستبکاتي وامطرنا عليهم مطرا موږ به باران ور ولوي فانظر نتاسو ګوري کنه کیف کان عاقبه المجرمين سوچ پکې وکي دا ټول واقعا موږ دې لپاره بیان کړل الله سوي ان في ذلك لآيات للمتوسمين په دې واقعي کې نخې دي د خیر خلکو لپاره چې هغه به دې قسم کارونه ځان لري ساتي وانها لبسبيل مقيم اكيد الله یغه بني غلر پر تلل شي وی ګوري کنه الله ذکر الله دی قریش ته خبره کړی دا وانکم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل تاسو به دې کلی باندې سارون تیر شي د شپې تیر شي فلا تعقلون عقل په تاسو کې ناراضي وسم لارجه کلی تشتي غلقه وبجل تدي دغه علاقه چې رب العالمین په لوط علیه السلام په قوم باندې چې تکړه او به روزاره کړو دی یو دیسی فحاشي او یو دیسی اوران کار دی او د دې کار سزا څه ده حدیث کې راځي امام ترمذی امام ابو داود امام ابن ماجه او عبد الله ابن عباس نو حدیث ته
وی رسول صلی الله علیه وسلم وی من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، کله چې تاسو دې ونی سي چې د لوط علیه السلام د قوم چې کوم مرز هغه پکې، نو فقتلوا الفاعل والمفعول به، اسوک چې کوي هغه به موجنی او د چا سره چې کیږي هغه به موجنی. خدا کار دې چاره موت شروع کړي سبانه خلک به وجنو نه، دا د حکومت کار دی، دا د وخت د خلیفہ کار دی، دا د قاضي کار دی، دا د غلقې د مشرانو کار دی. ځکه دا خو به فتنه تی جوړي، ته به مسلمان اسی بهتان لګي چې دې سیده مړکې خپل دښمنی وبګي وباسي، کې دې شي له سړې دې سینې کې دې شي ډېر خبري نه دای سزا ده. خو د سزا به هر سړی نور کې چې تر پاسو ته کوا ته شروع کړن خپل کلی کې خپل علاقه کې نه. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی امام احمد بن حنبل راوړی دی، عبد الله بن عباس نو حدیث ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لعن الله من عمل عمل قوم لوط، د الله لعنت دی په هغه قوم باندې کوم چې د لوط علیه السلام د قوم هغه کار کوي. لعن الله من عمل عمل قوم لوط، بیا په دویم پر رسول بیا وی په دریم پر بیا وی خبره سخته کړه. ولې سخته کړه؟ چې خلک د فطرت نه الټه شي. بل حدیث کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د فائدې لپاره ذکر کومه، عبد الله بن عمر د موي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لم تظهر الفاحشه في قوم قط، کله چې په قوم کې د فحاشین راوتی دي او د فحاشین مشر د فحاشیه چې الک د الک سره شهوت پوره کې جنې د جنې سره حتی يعلنوا بها، او د فحاشی په دوی کې خورش او خکارش او خصپای کوي، یره پزړه کې نه حیا او شرم نه، الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. الله وبګی داسې مرزونه او داسې عذابونه ورولي چې د دوی په پلار نکبر چې ترغیلی منه. وشګوري ننی مرزونه نمونه تاسو ورېدلی پلانې دا اوس پلار نکده سره پیجندونه چې دا مرز پکې. اوس کې دیږي کې د درس کې موږ سره سپینګری مشران نه چې دوی ته پوښتنه کوي، دوی ورته وایي جناب دا مرزونه خو د سره ونه موږ پیجندونه چې داسې دا خو سره وته دا سره سره وته د دې فحاشي د لاس د مته ټول ته نصيحت چې د دې قسمه فحاشین ان شاء الله تاسو د دینه پاک خلک خو بیا هم نصيحت کو. الله په قران کې سوي یا ایه الذین آمنو امنو، ایمان ولو ایمان راوړی، نو ایمان ولو ایمان راوړی به ته الله ولو ایمان راوړی، مطلب چې ایمان خډیر کوي خې مضبوط کوي. نو ان شاء الله تاسو کې به دا مرز نه تاسو پاک خلک او چت خلک به به نصيحت خو به کو کنه. نو د دینه د بچ کېدو یو طریقه ده چې د رب العالمین یره دی په مخه پښړه کې. بل لار ده دویمه چې همیشه د عقیده ساتي چې رب العالمین ماته ګوري زماوري ته به دي ګناونه نږدې نه ورسي. دریمه ده کله چا سره دا غلط کار وکړو نو دا قرض دی، قرض دی نو څه ته نه بلځم غسته کی یا ستاسو زوینه ولیاذ بالله یا ضرور نه یا د نوسینه یا خو لازم به قرض غسته کی. بیا سلورمه چې په کمزې کې داسې الکانی چې دغه ګیرو بریت نه خپل الکانی دغه سری واځي مکه نه. عمر بن خطاب رضی الله عنه عمر بن خطاب ګره سوق دی وې زه په یو کوټه کې دنه د تکي توري وینځي سره چې تک توري او بدرنګي د سرخ کولینه او بیا وینځي وې دغه سره زی واځي نه کینم او د سوق دی لوط عفوا عمر بن خطاب رضی الله عنه سوق دی کنه څومره دی غرب ایمان هغه زی واځي نه کینم. او نن سبا چې موږ چاته نصیحت وکړو چې نور ته دې ذکر وکړي چې کور ته دنه دي سي مرزه دي کور کې دنه زنانه کور کې دنه دي سي یره ته ځکه څه غلط ښکارم ته د کزدي څه ښکار ته د کزدي څه ښکار عمر دا نو یو سره واځي نه کینو ته سوکي جناسي. په دې ټیم کې خاص نصيحت د قاریانو ته کوم چې وړو ته قران پڑھاوي په کور کې یا په مدرسه کې هغه له د پکار د چې د لکانو سره د دوی سره ډېر ټیم اسیناړي بغیر د ضرورت نه سبق ته پڑھاو خبره ختمي اسی وسره نه کینی. ولیاذ بالله دې سم ډېر واقعیت راغلي کنه دي راغلي. نو خه طریقه ده چې دې قسم وړو سره ځان لري ساتي. دا بس کسان چې کوم مرکز پر اوستي ځان سره کینور د زم پلانې څه ضرورت ته یو ځان سره کینې صحیح دا غخپلی بل څوک نه سي مکینو ځان سره
بل چې د بدګماني یو لار کولا وهلوم دی په ځان باندې او زموږ معاشره خو دې درجې ته رسیدلې ولې زوبله چې زوی ځان سره ګرځي بعض علاقو کې نو دې ځان له سوکره وسته نبي چې دې ځان سره بته دې ګرځي ته خسړې خو خلک بدماني سکی بدګماني بدماني کوي او بل زه اریان شم دیتا موږ یو کس مخکې خبر راغلی دی یو کس سره مشر سره 24 غنټې سحر ما خام به دغه سره په خوا کې لکانو سحر ما خام واړه لکان دي دغه سره چې کله خبر را نصيحت نه موږ تقریبا 300 کسان بابو جی نصيحت درلو ما ته کسانو وی شي یو زیزو مازی چیزو نصيحت لمون ورول سړي سره کمرې کې نه سو وران مخ بالکل وران او زه ته په الله قسم خورم بالکل د لوط علی السلام قوم متره دی دو دغه څه ځکه نه استم خبرې ترې مو سره کولی مې ته دې کارو کوي دی ورو با سړی ګرم شو تاسو بدګماني کړې په نو زه خو ګمان د کم زینو کوم سحر ما خام ته دوی سره ولاړی خدای څوک د پلانې څوک د پلان د استاد علاقیم نه استاد ملکوم نه زه په تابانه خو ګمان د کم زینو کوم چې ته به باندې خو ګمان وکړه څه ضرورت ته جدي تاسو سره کینی څه ضرورت ته جدي تاسو سره پاسي ولی تاسو په ګاډو ګرځي ولی ته به دوی باندې خرچي کې نه ولی زموږ د دماغ څخه ختم شي دي د قیو سوچ په دماغ کې راځي او بیا دې الکانو ته زما د نصيحت ته کوم الکان چې کشران دي یا ګیرو بریتنی یو الله سبحانه وتعالى حسن ورکړي هغه ته زدا وېما چې د مشرانو سره اسی مکه نه پاسي سیوای داغه مشر نه چې هغه ته پته چې هغه دیندار سره دی یا مثال کې استخپل له ستپی یقین دی اعتماد پې دی خیر دی نن سبا زه ما بیان په ول کې وګورم زه خبره خصفا کوم نن سبا دا چې کوم وړول لکان دي کنه نه دوی شل ریالو تم ضرورت دی د دوی 100 روپو تم ضرورت دی د دوی 500 روپو تم ضرورت دی کنور سنه کېږي په موبایل کې خو په انټرنیټ سٹارټ شي کنه ها په 100 روپۍ باندې انټرنیټ ولګي ځان له پیکیجو کې پاکستان کې پیکیج راوته په 100 روپۍ باندې پیکیجو کې یو هفته خو په انټرنیټ چلولای شي کنه و د څه د پیسې نشي کور نو ته د پیسې نه راځي او یو خبيث مرزي ولاړلې 100 روپۍ شي دی ورکول دا لک لړ تباشو د ژوند بالکل تباشو نو زه دې الکانو ته د نصيحت کوم اولنې نصيحت خدای کسانو ته کوم چې بده مرز کې مبتلا دي دویم هغه کسانو ته هغه الکانو ته چې ګورځان لري ساتي دي قسم خلکو دوی بدل ژوند تبا کی دوی به خراب کی دوی به په شرمونو او شرمای سوال به دا خبره به ته راځي چې ژوند به ټول تنګ شي بلکې داسې واقعیت به شي چې به ځان پنسي کړي ځان پنسي کړي یمه خبرو چې پنجاب کې واقع راغلی و او ویډیوګانې د لکان نه کړي په دې ټي وی باندې ډېر چلی دا په هغه کې دنیا لکان ځان پنسي کړي ولې ځکه چې ویډیو ته جوړه کړی دا ناغله کوس لوي شوی دی واده کړی دی د بچو سره نه ستډیو ته ویډیو چلی دی به ځان وجنی نه دریم نصيحت زما مور او پلار ته دی کم چې د دې مشومانان ول الله سبحانه وتعالى ورکړي د اوچت نعمت ورکړي د دې حفاظت وکړي د دې حفاظت دي چې وکړي چې ډیرو ته مپرې دی په کوم ځای کې چې سب جرګانو شي ګالته مپرې د ماته مو چې شخص ته بدګماني کې په خلکو باندې د حفاظت یو طریقه ده څه ضرورت ته ماشوم ته څه ضرورت ته کشر ته جدي به ډیره کې ناشته هیڅ ضرورت ود نشته او ته په ډیره کې د یو سړي ګارانټي والی د دوه بوالي درې بوالي ټول بوالي چې دا ټول چت مؤمنان دي چې داسې واقعیت به کړل چې پلار په لور باندې حمله وکړه نور به ته بچا به دې دغه کې چې نه خیر دې د خسړې دي نو چې دې مور پلار ته دا وایم چې ډیرو ته جرګانو زیته خپل واړه مو پرې دی د چا سره وزي د چا سره راځي معلومات کوي د چا سره کینی پاسي دا غسړي معلوماتو کا د سړي مرزي خو نه دی پدې کې دا مرز خو نه دی مرز بګي بچي دی باندې قبل خاص کر سکول ته چې کوم بچي لګي مدرسې ته لګي نو خو پوره معلومات کوي د سکول او د مدرسې د مرګرو ځن غافل کوي موږ زره په الله قسم خورم ګورې زمونږ د بچو تربيت زمونږ نه ګډ ورشي زمونږ بچي زمونږ د لاسونو ټول لاړو وته خاص کر د مسافرو د مزدورو د پیسو مون خراب کو ته به کروڑپتی شي لکپتی بشي خو چې زوی د حالي تاسو ته به کروڑپتی لکپتی شي خو الیاذ بالله الله دې دې سینکی خو چې ته یو کس لور وته خیر د بل چا سره د سو غټل سو غټل ته دین خو غربت خنه لري چې سړی ته یو ټیم روټي دې نه ملایږي خو عزت ہوئی کړي تخپل بچو حفاظت وکړي یو طریقه د بچو د حفاظت دا چې دا موبایل انټرنیټ دا غټ انټرنیټ دا شینه مینه دوله مور کوي ګوره
په دې کې وسره مرګري پیدا کی ویني. نن سبا ابلوز می انټرنیټ کتو نو زموږ په انټرنیټ باندې صفحات ته دعوت لپاره اګورو نه په دې کې داسې وړوړه لکان هغه چې کوم تصویران خپل ورکړي دي چې زړه د الله قسم خورم کته هغه په جنې کې پرخو کی په دې حالاتو کې د نبی چې کوم شرمخان خبيسان ناشتي او ماب کی په دې تصویر سره رابطه کوي په دې فیسبوک په دې یوټیوب په دې ټوئیټر او بل شي رابطه به وسرو کی سوال به دې بغاړي کې ناشي څه زما پلانې مرګره بلدا چې کوړه ماشوم سامان ډیر وروړي یو ورځ سره موبایل په جیب کې پروت دی بلوزي بوټان نیوي چولی بل دې تحقیق وکا د سادهګان مالي دي چې سره وته وي سره در دې خمرګری دی هغه ول ورکي معلوماتو کومرګری ولیدل دا ورکي موږ له چا سره نکړو چې دا موبایل ولا ستاجو دا بوټان ولا ستاجو چې دل مرګره ورکي خو چې لیکنه د دې پلاني د زویم د دل مرګرو سور نکړو په پلاني غلسو دل ورکي تحقیقات وکړه زدانین چې ته په زوبر ډایرک بدګماني باندې کې خو تحقیقات خو وکړي کړه دیوزي موریده پوخا وخت دي چې هغه وداسي وخو اوچت خلک اوچت انسانان زمونږ مشران زمونږ پلر نکه کدا واقعیت ورو دغه پاک خلکو د قصې نه حیا ولا خلکو په یو بل سره مینه محبت وس ګوره په خپل نږدې سړي باندې هم یقین نه کوي چې د سره زما د زوی از خیر د سره نه معلومات وکي دې سړي دینداری څنګه ده دینداری خدا د الله نه یری به خیر دی شام سړي دغه نه کوي د زما د مور پلارته نصیحت دی او بیا مهم ګوره زما مطلب دا نه دی چې بچو باندې بدګماني وکي خو یو طریقه خو جوړول غواړي چې بچو حفاظت وکړي او خپل طریقه ته هم لنډه د علماو سره کېنوا د عالم سره چې کېنو او د عالم خبرې د ووري او د دې عالم سره چې به تقوا داري او الله ول علم ور کړی دا بچي به دغه په لار رواني چې دغه په لار دی روان شو نه د دې غلطو کارونو او غلطو خلکو نه شو هغه بچو خپل بچي په قرآني حلقاتو کې په مدرسو کې د نیکانو خلکو په مجلس کې پاږي کې کېنوي چې بدو باندې د نیکانو خلکو اثر وشي او په دې کې یو سړیتوب راشي سړیتوب دا ماشوم دې ته مبرې جنکو د حرکت چې کې د به خرابي او زه ټولي خبرې ګوره د زړه د کومینه تاسو ته کوم ګوره چې تاسو د بچو زمونږ د بچو حفاظت وشي صرف دغه مقصد دی چې کله الګ د جنکو په شان چلونه کول وی وا گزار ولا ورکا وی نه سره کتل سي چلې جنکو په شان چلونه کوي ټول کوګو ګرځي سي چلې تعالی ولې تر ګیره لري کې ګیره سره لري کې ګیره پرې دا ګیره چې په مخ پرې خو د به دي سو خو نه راځي په دې اسمره د اسمره سوق نه چیړي اسمره چې چیړي خو ځل ځخه ګوري خو چې الګ ګیره او برې صفا وهلي او بینن سره چې دکان ته ورشي او ته سرخی په کار دوی کم وې د لکانو کې جنکو او دا سرخی لګولي ا دې په لار رواني دې به څنګه بچي چې دې سرخی لګولي نکله چې تاسو کور کې دې ماشوم ولید او هغه د الکو او د جنکو په شان چلونه کول او د جنکو په شان تنګ لنډي جامې جوړي وی واسي دې ټیم کې وهل د دینداری ده دې ټیم کې وهل د سری د دینداری ده ورور ته سجل ده نیغ به وشي نیغ د سړو په شان ګوري که ګډ وډ می ولې خیر به نه دا ماشوم به دنه بس جوړیږي د دنه بس سړی جوړي عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما اوچت انسان دی حجاج بن یوسف به ټوکړي ټوکړي کړو کعبه سره جوړن کړو او د پلار زبیر ابن عوام الله اکبر دوه اوچت انسانان دي زبیر ابن عوام رضی الله عنه مور دومره سخت و په مکه کې اسی به وو اسی نغه نور زنانو بوته وي مړی ک چاړه راواله کسان چې زنانو الالیک ساده دښمنی ده ویني زغوړ چې د شخص سره جوړ شي نه دي چې کړه دي ځواني ته نه ورسې چا سره په مکه کې جنگ وشو اسی یو څه کولور کوي دغه غاخونه مات کړو یو خلک ګرالو مور ته شکایت کوي استاغ زوی دا چر کړه خنداش نه شو هغه دی موږ ته وایي چې زوی د خاندي وې د ورځ له کومه د دې سکو ناغه به دې سخو او به چې د شخص سره مسلمان شي او به د پیغمبر مرګري شي عجیب انسان په اسبانی چې روان زبیر بن عوام د خپې په زمکه لګیږي دومره دنګ انسان او د دې راځوي د بیر د پښانو اسماء بنت ابوبکر رضی الله عنها د به ځان سره زنګل ته بوتو چې ته لرګو سره پر بلړو د به الته پرې خدا به کور ته لاړ چې دې شي تکړه شي پلاری وفات شو عمر بن خطاب رضی خلافتو
نو عمر بن خطاب نه دا واړی یریدو ابو بکر صدیق چې وکړه بلار روند واړو بس منډي والی تلو بس اډین نه راو عمر بن خطاب نه ټول منډي کړي نو دی ماشومان په لارو کې لار کې لوبي کولې او یو پکې عبد الله بن زبیر رضی الله عنه ولاړ هغه دی وړو سلوبي کول امیر المؤمنین چې راغی ټول منډي کړي او منډي کې څوک راغی امیر المؤمنین راغی سیوای د دې دې په منځ کې ولاړ ابو زراغه په دې سره ولای کې ویزویت ټول ویری تنيري هغه چې امیر المؤمنین نمی ګناه کړی دی چې دنه پټېګم او نه لار څنګه دی چې تا د پرېدم کولا ولر ابو سترو کوخ کړالي ویلې دا پلار مې رحمو کې بالکل غپلار دتلې دا چې ځامن پکار دي چاغو کې دنه سړی توبې باو کې دنه دینداری په دغه ځوبانه بسو کې ټول عمر له لاسونه دي سنوري کاګه وګرځي او څنګه ولندې جامع چې په دې ځوبانه کیسه الله سبحانه وتعالى زموږ د بچو حفاظت وکړي الله دې زموږ د معاشري حفاظت وکړي